یو ځل امام ابو داود رحمه الله فرمای ویل نبی کریم صلی الله علیه وسلم سفر باندې وتلو. صحیح حدیث دی. نو نبی صلی الله علیه وسلم عادت مبارک دا چې کله په سفر باندې وتللو نو ځان سره بیبیان هم بوتللیو. نو په دغه سفر کې نبی صلی الله علیه وسلم ځان سره عائشه رضی الله عنها روانه کړې و. قافلې والا ته ویل تاسو لګلاړ شي مخکیو. نو غیلاړ نو رسول الله صلی الله علیه وسلم عائشه رضی الله عنها ته وی راځه مقابله لګو د منډو کو چې څوک بغټیو. نو عائشه رضی الله عنها ویل نبی صلی الله علیه وسلم او ما مقابله او منډه شروع کړله. منډم شروع کړ تر دې پوری فسبقته ما د نبی صلی الله علیه وسلم مخکیواله او کو نبی صلی الله علیه وسلم ورستو پاتې شو. نو ویل بل ځل چې بیا هم سفر کول ویل نبی صلی الله علیه وسلم علیه راځي یو ځل بیا منډه مقابله وکړو. نو عائشه رضی الله عنها وی په دې دویم ځل باندې ویل زلک چا غشیوم لګ غټه شیوم. نو ویل چې ما سره نبی صلی الله علیه وسلم مقابله وکړه فسبقنی ویل نبی صلی الله علیه وسلم زمانه مخکې شو په مقابله کې. ویل نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل تلک بتلک ویل دا چې کوم ما وګټل ویل دا غد مخکینه مقابله کې مخکې رانه تا غټلې وکنه نو اوس د نمو غټل ویل زه ته اوس برابر شو. یعنی مخکې مقابله څومره وخت مخکې شوی و خو نبی صلی الله علیه وسلم د خپل بیبي سره څنګه یو ناشنا غونته اخلاق ورته لازم منډه کو مقابله کو د خلک د خپل ملګرو سره کوي. غرض می د خبرې دا چې نبی صلی الله علیه وسلم د خپل خزو سره دغه شانتي زندگی تیر کړې لکه څنګه چې سړی د یو ملګری سره تیریو.